السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست. د حماس کرپټو کمیونټي څخه یو ځل بیا تاسو سره یو ځای کېږم. د نن موضوع دا چې په تېره درس کې موږ د پروټکټډ لو پروټکټډ های په اړه باندې خبرې وکړلې، کوم چې ډېره اهم موضوع او ډېره مهمه موضوع وله. او نن راځو موږ په لیکویډیټي باندې غږېږو. دا چې لیکویډیټي څنګه کار کوي په مارکیټ کې، د ICT له نظره څنګه موږ ویلی سو او څنګه کولی سو، او اصل کې د ICT مهم رول په مارکیټ کې څه دی. صحیح ده. نن راځو موږ غواړو په دې موضوع باندې وغږېږو. د لیکویډیټي د نوټ څخه در سره غږېږم. لیکویډ ولې بازار تل د خلکو SL یا سټاپ لاس وهي او بیا اصلي لور ته ګرځي؟ ګورئ، تاسو یو ځل په دې پوښتنه کې فکر وکړئ، ولې بازار تل د خلکو سټاپ لاس وهي او بیا اصلي لور ته ځي؟ تاسو کېدای شي ډېر داسې حالت لیدلی وي، مارکیټ ستاسې سټاپ لاس وهلی وي، چا یا کوین یا قیمت ستاسې سټاپ لاس وهلی وي او بیرته دستې راګرځېدلی وي. ډېر خلک وایي مارکیټ زما سټاپ هنټ کوي. سټاپ هنټ هم سټاپ لاس ته وایي، یعنی اصل کې زما په سټاپ لاس پسې ګرځي. خو ICT وایي بازار ستا سټاپ نه لټوي، بازار لیکویډیټي لټوي، بازار په لیکویډیټي پسې ګرځي. اصلا لیکویډیټي څه ته ویل کېږي؟ لیکویډیټي او پینډینګ ارډرز هغه ځای دی چې هلته ډېر سټاپ لاس ارډرونه راټول سوي وي. لیکویډیټي او پینډینګ ارډرز هغه ځای دی چې هلته ډېر سټاپ لاس ارډرونه راټول سوي وي. په ساده ژبه بازار هغه ځای ته ځي چې هلته ډېر بای یا سل ارډرز موجود وي. صحیح ده. اوس نو فرض که په ځینې وخت کې فرض که ستا یا داسې بل مثال در کومه، ځینې وخت تاسې وګورئ دلته په ویکس کې تاسې وګورئ دغه ویکس. صحیح ده. د دې ویکس څخه معلومیږي چې دلته یوازې ارډرونه پراته ول. فرض که یو چا شارټ انټري په دې ځای کې اخیستی ول تر څو قیمت لاندې ولاړ شي او ګټه وکړي، خو دلته فقط قیمت په دې خاطر او د فرض که سټاپ لاس په دې ځای کې پروت و، خو قیمت فقط د تر سټاپ لاسه پورې تللی دی، نور ټیټ راغلی دی. خو ځینې خلکو بیا دلته پینډینګ ارډرونه درلودل. پینډینګ ارډر دا معنی چې ته یو لیمټ انټري ږدې. لیمټ انټري دا معنی چې فرض که قیمت دې ځای ته راورسېدی یا 15,549 قیمت ته راورسېدی، زما انټري دې اټومیټیکلی واخیستل سي، دې ته پینډینګ ارډرز ویل کېږي. چا دلته خپل سټاپ لاسونه ایښي، چا دلته فرض که له دې ځای څخه بای انټري نه اخیستي، په دې ځای کې فرض که خپل ټیک پروفیټ ټیپیانې ایښي. نو دلته مارکیټ د خلکو ټیپیانې هم وایي، د خلکو پینډینګ ارډرونه هم اخلي او د خلکو سټاپ لاسونه هم وهي. صحیح ده. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته پینډینګ ارډرز ویل کېږي. ولې لیکویډیټي مهمه ده؟ لیکویډیټي اصل کې پیسو ته ویل کېږي، د پیسو راجمع کولو ته وایي. چیرې چې زیاتې پیسې قیمت هلته حرکت کوي. چیرې چې زیاته لیکویډیټي یعنی ولیوم حجم د پیسو زیات وي، لکه پینډینګ ارډرونه، سټاپ لاسونه، ټیپیانې، دې ته لیکویډیټي وایي. فرض کړه یو بانک غواړي 1000 بیټ کوینونه واخلي، آیا کولی شي په یو قیمت ټول واخلي؟ نه، ځکه په هغه قیمت کې دومره پلورونکي نسته، یعنی دومره سیلران نسته. فرض که یو بانک غواړي 1000 بیټ کوینونه واخلي، فرض که په دې قیمت کې واخلي، خو دلته دوی نشي کولی په یوه ځای باندې دا ټوله واخلي، ځکه په یو وار باندې د 1000 بیټ کوینو دپاره دومره سیلران یا دونه شارټ پوزیشنو والا نسته، یا هم د دې دپاره دونه لانګ پوزیشنو والا نسته، یا دومره خرڅونکي نسته چې په یو وار باندې دوی بیټ کوینونه واخلي. نو بیا بانکونه څه کوي؟ بانکونه دا کوي، که یو څوک راولاړ شي شارټ انټري په بیټ کوین کې واخلي، په دې ځای کې خرڅوي، بانک راولاړېږي هغه انټري هغه بیټ کوینونه بیرته رانیسي. فرض که په دې ځای کې یو څوک شارټ پوزیشن بندوي، خپله ګټه اخلي او نور خپل بیټ کوینونه خرڅوي، بانک راولاړېږي، په دې ځای کې بیرته بیا هغه بیټ کوینونه رانیسي. یعنی دا رقم اساس سټیپ بای سټیپ دوی
دا شی رانیسي. صحیح ده. نو څه کوي؟ قیمت هغه ځای ته وړي چې هلته ډېر ارډرونه موجود وي. ګوره دا بانکونه قصداً دا کار کوي. که هغه بانکونه وي فرض کړه که لوی ټریډران وي که ویلز وي دوی په قصداً قیمت همغه ځای ته وړي چیرې چې زیات ارډرونه موجود وي. صحیح ده. نو هغه ځای ته ICT وایي یا هم لیکویډیټي پول ورته وایي. صحیح ده. لیکویډیټي پر دوه ډوله ده. یوه ته BSL ویل کیږي یا بای ساید لیکویډیټي. دا هغه ځای دی چې د خلکو سټاپس یا بای سټاپس یا شارټ SL وي. فرض کړم مثال در کوم زه په دې ځای کې شارټ انټري اخلم. فرض کړه زه راځم یو تاسو ته ورسم کومه. صحیح ده. فرض کړه زه په دې ځای کې شارټ انټري اخلم. زه وایم دا زما TP ده او دا زما سټاپ لاس ده. دلته زما سټاپ لاس پروت دی او اخیستې مې شارټ انټري ده. نو دلته قیمت قصداً د د بانکو له خوا څخه یا د ویلز له خوا څخه هلته وړل کیږي چیرې چې زما د بل سټاپ لاسونه پراته وي یا هم پینډینګ ارډرونه پراته وي. یعنې قصداً دوی قیمت همغه ځای ته وړي تر څو خپل دغه واخلي. یا دوی هم فرض که شارټ انټري دپاره پوزیشن خلاصوي خو لیمیټ انټري خلاصوي. مثلا لیمیټ انټري ورکوي وای په 15,000 کې زه دا شی رانیسم. معنا د $1 میلیون د $2 میلیون د $10 میلیون د دا رقم. صحیح ده. اوس هغه خو ویلز دي زیات پیسې لري. مارکیټ بیا زما استاد دا کوچنیو معاملو ته نه ګوري. قیمت اتوماتیکلی همغه ځای ته وړي او دورې چش کوي. دورې خپل هغه کوم لیمیټ ارډر چې د ویلز د خوا څخه د بانک د خوا څخه د زیاتو پیسو ایښودل سوی دی هغه اخیستل کېږي او قیمت بیرته هغه خپل اصلي مسیر ته راګرځي. دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته بای ساید لیکویډیټي ویل کېږي. بای ساید لیکویډیټي اصل کې د لوړې خوا څخه یا سټاپ لوس یا پینډینګ ارډرونه راخیستل. صحیح ده. چې تا شارټ پوزیشن خلاص کړی وي او سټاپ لوس په دې ځای کې وي. دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته BSL یا بای ساید لیکویډیټي ویل کېږي. صحیح ده. عموما د ایکول های د پخواني سوینګ های دریم د هایر های پورته وي. یعنی شارټ BSL اصل کې په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ ګوري دا هغه ځایونه دي چیرې چې ته کولی سې د بانکو یا د غټ ویلز هغه اصلي د ټریپ ځایونه چې دوی خلک ټریپ کوي یا دوی په دام کې اچوي هغه ځایونه پیدا کړي. هغه په عموم کې په کوم ځای کې وي؟ ایکول های ده. فرض که قیمت په ایکول های کې څنګه؟ فرض که دا ساحه ده دا ساحه. صحیح ده. په دا ساحه دې ته چې شي دغه او دغه سره مساوي دي. دې ته ایکول های ویل کېږي. صحیح ده. فرض که سټاپ لوس په دې ځای کې پروت دی یا فرض که ستا سټاپ لوس په دې ځای کې پروت دی. دلته وګورئ څونه اسانه دی. په دې ځای کې ګورئ قیمت پورته تللی دی خو بیرته کښته راغلی دی. صحیح ده. دلته فقط هغه سټاپ لاسونه اخیستل سوي دي یا اډرونه اخیستل سوي دي یا پینډینګ اډرز د شارټ دپاره چې کوم دي هغه اخیستل سوي دي. قیمت بیرته خپل اصلي مسیر ته راګرځي. اوس چې کله نوی ټریډر مارکیټ ته راځي هغه دا د ریزسټنس په توګه پیژني. فکر کوي چې بس قیمت په دې ځای کې خلاصېږي نو دلته چې څنګه کینډل د دې څخه پورته شو بس دی لانګ انټري اخلي او فکر کوي چې دا بریک اوټ دی. اصل کې دې ته موږ پیک بریک اوټ هم ویلی شو او دې ته بای ساید لیکویډیټي هم ویلی شو. په دغه د کوم ویکونه چې دلته پاتې شوي دي دا بای ساید لیکویډیټي ده. دا لیکویډیټي اخیستل سوې ده او قیمت بیرته خپل اصلي هدف ته راګرځېدلی ده. نو تاسو ته څه کول پکار دي؟ کله چې تاسو ایکول های وینئ په مارکیټ کې، کله چې تاسو داسې ایکول های وینئ صبر وکړئ تر هغو پورې چې قیمت دا مات کړي. که چیرې دا یو بریک اوټ وي خو دلته به بل کینډل جوړ سي او هو دلته به د کینډل باډي به پورته بنده سي او بل کینډل به جوړ سي. هغه به بیا په راتلونکي موضوع کې ووایو.
او که چیرې دا پیک بریک اوټ وي فقط د لیکویډیټي په خاطر باندې قیمت پورته ځي د ریزسټنس څخه نو هغه بیرته بیا کښته راځي فقط هلته خپل ویک پرېږدي. اوس دلته خبره ټوله په ډیسپلین کې ده که ډیسپلین ولرو نظم ولرو انتظار صبر ولرو همیشه بیا موږ وینرز یو موږ ګټونکي یو او که موږ صبر ونه لرو موږ به همیشه هر څه د لاسه څخه ورکوو. صحیح ده. یو خو دا و چې اصل کې بای ساید لیکویډیټي په ایکوال های کې پیدا کېږي. دریم دوهم په سوینګ های کې پیدا کېږي. سوینګ های په هغو ساحو کې فرض که دا رقم صحیح یا دا رقم صحیح په دا رقم کې چې کله فیکونه جوړیږي یا فرض که په دا رقم صحیح کې په ساحو کې په دې کې چې پیدا کېږي دلته اکثره وخت دلته بس خلک ټریپ کېږي او لیکویډیټي اخیستل کېږي نو قیمت کښته راځي. څنګه؟ زه راځم تاسو ته یو ډېر اسانه او ښه مثال در کوم. تاسې دې ساحې ته وګورئ. په دې ساحه کې فرض که په دې ساحه کې دا دوه کینډلونه جوړ شوي دي. دا یو مربوزو کینډل جوړ شوی دی. ګورئ مربوزو موږ وایو کله چې مربوزو کینډل جوړیږي د کینډلونو له نظره څخه یا د کینډلونو له جملې څخه هغه کینډل دی چې موږ وایو 100% یا فرض که دا کینډل دغه یا دغه موږ وایو چې دا هغه کینډل دی. کله چې دا کینډل جوړ شي او بند شي د دې څخه وروسته حتما قیمت نور هم پورته ځي. خو برعکس کله چې مربوزو تا ولیدئ من حیث زه یو نوی ټریډر یم من حیث ته یو نوی ټریډر یې کله چې ته دا مربوزو وینې دستي په دې ځای کې د دې د بندېدو سره لانګ انټري اخلي بل هم دغسې راواخه بل هم حال خو قیمت یو دم ډاون راځي ستا سټاپ لاس هم وهي او دلته بیا تا ته لوی ویلز غلي دي هغه دلته لیمیټ انټري ده او تر څو پورې هغه یا لیمیټ انټري ایشي ده تر څو پورې دلته دی بای وکړي یعنی دلته دی لانګ پوزیشن خلاص کړي. صحیح ده. کله چې دی دلته لانګ پوزیشن خلاص کړي ستا یو وخت در وخته لا کار در کړی. صحیح ده. دې ته چې ویل کېږي دې ته په سوینګ های کې په عموم کې د لیکویډیټي پیژندل یا د لوی بانکونو یا هم د ویلز ټریپ کول. دریم په هایر های کې پورته وي. په هایر های کې ډېر وخت پیدا کېږي. فرض که په هایر های کې زه راځم چار په کوچنی کم لږ اوس دا ساحه وګورئ دا یو هایر های دی. دلته دا ساحه کې ګورئ اصل کې باید موږ دلته یو د ټرند لاین ږدو دا وګورئ فقط په دې ساحه کې چې اخیستل شوی دی دلته ویکس دی خاص لوی ویک دی قیمت له 6,515 څخه تر څو پورې تللی دی تر 6,500 نه یعنی $300 پر کې کړی دی. په 300 کې که چا سکلپینګ کړی خو ګټه یې کړی ده که څوک د دې دپاره چې تر څو قیمت نور هم لاړ سي او دلته وایي بریک اوټ هم دی نو دا غلطي ده او دلته فقط چې کېږي ستا سټاپ لاس اخیستل کېږي او قیمت بیرته خپل اصلي هدف ته راګرځي. نو دا د لیکویډیټي ده. صحیح ده. مثال بای ساید لیکویډیټي دا ګوره مثال ما ورکړی ده د بای ساید لیکویډیټي پورته وي دلته لاندې های قیمت پورته ولاړ سي او دا های مات کړي ډېر بای اډرز فعالیږي. ګوره مخکې موږ وغږېدو چې د چا بای اډرز دي د چا پینډینګ اډرز دي د چا څنګه د چا څنګه. صحیح ده. بل دی دوهم یو خو بای ساید لیکویډیټي وه بل BSL یې ورته ویل بل SSL دی یا سیل ساید لیکویډیټي. عموما دا هغه ځای دی چې سیل سټاپس او لانګ سټاپ لاس راټول وي په همدې ساحه کې. صحیح ده. څنګه فرض که په بای ساید لیکویډیټي کې خو موږ داسې ویل چې د لوړې خوا څخه زموږ سټاپ لاس واخیستل سي. برعکس په سیل ساید لیکویډیټي کې زموږ سټاپ لاسونه د لاندې خوا څخه اخیستل کېږي. صحیح ده. زه راځم لانګ پوزیشن خلاصوم فرض که له دې ساحې څخه زه یو لانګ پوزیشن څنګه کوم خلاصوم. دلته زما په دې ساحه کې زما سټاپ لاس دی یا په دې ځای کې فرض که زما لیمیټ انټري ده یا پینډینګ اډرز دی. صحیح ده. هغه قیمت راځي زما سټاپ لاس وهي او دغه څخه وروسته قیمت بیرته اصلي مسیر ته ګرځي. صحیح ده. دې ته چې ویل کېږي دې ته سیل ساید یعنی بای ساید لیکویډیټي هغه ته ویل کېږي چې پینډینګ اډرونه
سټاپ لاسونه د پورته خوا څخه راټول کی. سیل سایډ لیکویډیټي هغه ته ویل کیږي چې پینډینګ اډرونه یا هم سټاپ لاسونه د لاندې خوا څخه راټول کی. داسې په اسانۍ باندې وپېژنئ. دا چې د بي اس ال یا د بای سایډ لیکویډیټي په کوم ځای کې پیدا کیږي، څنګه خلک ټریپ کوي، هغه ځایونه موږ وپېژندل چې په درې ساحو کې هغه موږ کولی شو وپېژنو. عموما د ایکول لو ګوري په بي اس ال کې په ایکول های کې پیدا کېدل او په سیل سایډ لیکویډیټي کې په ایکول لو کې پیدا کېږي. پس په بي اس ال کې په سوینګ های کې پیدا کېدل، په اس اس ال کې یا په سیل سایډ لیکویډیټي کې په سوینګ لو کې پیدا کېږي او په لوور لو کې یا د لوور لو لاندې وي. مثال یې داسې دی، دا لوور لو څخه ده، دلته ستاسو سیل سایډ لیکویډیټي ده، یعنی دا لوور لو ده، دا سپورټ لاین دی، دلته تا خپل سټاپ لاس ایښی دی یا لیمټ اینډ ټریډ ایښی ده، دلته خامخا قیمت راځي، حتما راځي. صحیح ده. او ستا فرض که زه راځم دلته تاسو ته په مارکیټ کې ښیم شه. اوس وګورئ دلته موږ یو ټرینډ لاین ږدو، دا لوور لو ده. صحیح ده یا ایکول لو ده، ځکه قیمت دلته ډیر ډاون ده. دلته فقط وګورئ دلته ویکونه جوړ شوي دي، دا فقط هغه لیکویډیټي سویپ شوي دي، یعنی هغه لیکویډیټیان یا هغه پینډینګ اډرونه لیمیټډ اډرونه هغه دي. خو دا د کوچني ټریډرانو دغه دا رقم کینډلان وویني، یعنی د کینډل په اساس باندې دوی ټریډ کوي، دوی فکر کوي چې بس قیمت به نور هم کښته راځي، خو هغه فقط تر دې ځایه پورې راسي او بیا فقط هغه د دوی دغه واخلي، سټاپ لاسونه واخلي او قیمت بیرته خپل اصلي هدف ته ګرځي. قیمت څنګه کېږي؟ پورته ځي. صحیح ده. مهم قانون یا امپورټنټ رول، لیکویډیټي د پیسو ذخیرې ته ویل کېږي. مارکیټ تل غواړي دا ذخیره راټوله کړي. صحیح ده. لیکویډیټي پول چې شته وایي هغه سیمه چې هلته ډېر سټاپ لاس، ډېر پینډینګ اډرز پراته وي. مثال دا ایکول های دی، فرض که دا ایکول های دی، دلته بای سټاپس دي، یعنی دلته د بای سټاپ لاسونه پراته دي، دلته هم پراته دي، دلته هم پراته دي. قیمت دلته یو وار راځي، تا ستا دغه لیکویډیټي پول را اخلي. صحیح ده. بیا د بیرته ایکول های ته پورته کېږي. نو همدا لیکویډیټي پول دی. لیکویډیټي ګرب چې ته ویل کېږي کله چې بازار لږ پورته سي او سټاپ لوس فال کوي، یعنی سټاپ لوس ووهي او بیرته راکښته سي، دا لیکویډیټي ګرب دی. اوس که دلته موږ وګورو دا ټول لیکویډیټي ګرب دی. ګورئ دا د خلکو د خوارانو د غریبانو هغه لیکویډیټي ګرب اخیستل سوی دی او بیرته قیمت بیرته خپل اصلي هدف ته ګرځېدلی دی. صحیح ده. بل دی لیکویډیټي سویپ. لیکویډیټي سویپ څه ته وایي؟ کله چې بازار لږ پورته سي، سټاپ لوس فعاله کړي او بیرته راکښته سي، دا لیکویډیټي ګرب دی. یعنی د لیکویډیټي ګرب او د لیکویډیټي سویپ دونه فرق نه سره کېږي. مثال ایکول، دا فرض که دا ایکول های څخه ده، ویک اپ دی، یعنی ویک د پورته ویک دی. صحیح ده. باډي یې لاندې ده، نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته لیکویډیټي سویپ ویل کېږي. لکه دلته چې مو مثال ورکړي، فرض که دا لیکویډیټي ګرب موږ بایللی شو، لیکویډیټي سویپ هم بایللی شو، د دې دوه ترمنځ دونه زیات فرق نه کېږي. طلایي قانون یا ګولډن رول، اپ ټرند، بازار اکثره وخت لومړی سیل سایډ لیکویډیټي اخلي بیا پورته ځي. صحیح ده. په اپ ټرند کې اکثره وخت لومړی اس اس ال اخلي یا اس اس ال لیکویډیټي اخلي بیا پورته ځي. په ډاون ټرند کې بازار لومړی لیکویډیټي یعنی بای سایډ لیکویډیټي اخلي، بي اس ال اخلي او بیا څنګه کېږي؟ کښته ځي. طلایي قانون یا دا ګولډن رول، دا باید تاسو په یاد کړئ. هر های پورته د های د دې ته بي اس ال یا بای سایډ لیکویډیټي ویل کېږي. هر لو یعنی لاندې دې ته سیل سایډ لیکویډیټي ویل کېږي. مهم قانون، مارکیټ تل له یو لیکویډیټي څخه بل ته حرکت کوي. کله چې یو ځای لیکویډیټي وحاصل سي، له هغه ځای څخه بل ته حرکت کوي، یعنی له اس اس ال څخه بي اس ال ته یا له بي اس ال څخه اس اس ال ته، یعنی له سیل سایډ لیکویډیټي څخه بای سایډ لیکویډیټي ته یا له بای سایډ لیکویډیټي څخه سیل سایډ لیکویډیټي ته. بازار په تصادفي ډول نه ګرځي، هغه عموما د یو لیکویډیټي سیمې څخه بل لیکویډیټي سیمې ته سفر کوي.
دې سفر ته اوس فرض کړه زموږ خلک دا فکر کوي چې دا قیمتونه دا هر څه په تصادفي ډول باندې حرکتونه کوي، خو دا داسې نه ده. د دې حساب او کتاب داسې دی چې دا په لیکویډیټي په هغو ساحو ته سفر کوي چیرې چې پیسې زیاتې وي، هغو ساحو ته ځي چیرې چې پیسې ډېرې وي او هغه ځای ته همیشه حرکت کوي، یعنې لکه لیونی داسې ورپسې ګرځي. نو دا زموږ د نن ورځې موضوع چې موږ په لیکویډیټي باندې ونړېدلو. زه هیله لرم چې تاسې زده کړئ او په دې باندې ښه سم سرخلاص کړئ. دا ډېره مهمه موضوع ده. او بله خبره که چیرې تاسې پوښتنه لرئ زموږ د ټیلیګرام چینل سره یو ځای سئ، تاسې به هلته سیګنالونه هم ترلاسه کړئ، د مارکیټ اضافه معلومات هم ترلاسه کړئ او کولی شئ موږ ته په کمنټ کې د پوښتنه وکړئ، یا که دا ویډیو تاسې په ټیک ټاک اکاونټ کې وینئ یا په یوټیوب چینل کې، تاسې کولی شئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. زه به انشاءالله ستاسو پوښتنو ته جواب درکړم. تر راتلونکي ویډیو یا تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان.